پرون یو نیم لک کسان خرو ته ناست اوس که نه واس ناست. افرین پښتنو ټول یو چکچک ورکړی. والله قاري صاحب محترم چې خلک په لایبونه کې راتله ګوره د پښتنو توهین ونه کړې. بابا عبدالرحمن صاحب خبردار، بابا عبدالرحمن صاحب خبردار، توهین یې ونه کړې. دا خو خرو ته ناست وي، په خرو ویاړي، په خرو افتخار کوي پښتون قوم. واه 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 واه. او بعضې خلکو په دې میډیا کې ورته ویلي دی وایي خرو ته نو پښتون خو له وخته په دې خره باندې ګرځېدل را ګرځېدل، په خره به یې سوارلي کوله، په خره به ناست ول. نو دا خو څه نوې خبره نه ده. یو نیم لک کسان خرو ته ناست ول، د ابدالي بچیان، د میرویس نیکه بلا یې در وګرځېږي. ای بې شرفه قومه، ای بې عزته قومه په دې میډیا کې خرو ته څه شي ته څه شي ته خرو ته ناست ول. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لا حول محترم وعلیکم السلام. زه دې ته حیران پاته یم د چاسې غیرت امداوي، د چاسې شهامت امداوي، د چاسې له دین او له خدای او له عزت او له ابرو له قومه سره محبت امداوي. له دې قومه به بیا ته هیلې لرې؟ له دې انسانانو به بیا ته هیله لرې؟ یو نیم لک کسان د دواړو طرفونو پښتانه دوو خرو ته ناست ول، دوو خرو ته. یقینا د ډمانو پیژندلی یاسته چې د خرو دپاره خره را مخکې کړه، ملګرتیا دې وکړي. دا ګورې حقیقت ده. زه د تاسو توهین نه کوم، صفت مو کومه. دا خپل ملګري نه یادوم، دا د موږ ملګري خو دلته الحمدلله په دین مین خلق دي، په قرآن مین خلق دي. دا خپل ملګري نه، دا پیغام خو نشر کېږي بیا دا خلق پسې نشروي. والله العظیم ما اته کاله په دې میډیا کې دا قرآن درته بیان کړل، راویښ مې نه کړل استه. پرون خره راویښ کړي واست، تر ساره پورې خره ته ویښ ناست واست. ناست واست که نه واست ناست؟ غیرتمند قومه، شهامت لرونکي قومه، بهادر قومه، تر هر چا ښه مسلمانه، تر هر چا غیرتمند مسلمانه. 7 کاله مې دا قرآن په دې میډیا کې درته وویل راویښ مې نه کړل استه. خو پرون یو خره ځان ته ویښ کېنولې واسته. څومره د ویاړ ځای ده، څومره د غیرت ځای ده، په خدای قسم څومره د شهامت ځای ده. 2014 تقریبا 9 کاله کې قاري صاحب محترمه 14 نه د فیسبوک خبر نه غوښنه شروع کړ. انا 10 کاله چې تاسو 14 زمونږ یادېږي فیسبوک کې شرات لقاري صاحب محترم. الله اکبر. 10 کاله پر شو. ای مسلمانانو، ای مسلمانانو، په دغه ایمان دې شرمېږي که نه شرمېږي چې خرڅ ویښ کېنولی تر سهار؟ یعنې له ربه حیا درځي که نه درځي؟ نه 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 نه، دا ریکارډ خو مو جوړ کړه، لایفونو ته مو خره راوستل، خرو ته کېنستل استه. بې شرفه قومه، بې عزته قومه، په دا میډیا کې درته ښیمه، دوسه قومه، دله قومه، عزت خرڅونکې قومه، شرافت خرڅونکې قومه، همت خپل عزت او ابرو خرڅونکې قومه. خر خو یې در باندې راوستل، خره ته یې ویښ کېنولې. نه دا ریکارډ نه ده، والله که دا ریکارډ وي میندې مو راولئ ایډمانو، داسې ګلان ور په غاړه کوي، میندې مو در سره کېنوئ. څوک څه مې وویل؟ میندې ورته راولئ. بیا په هغه میندو مو سپاره سئ، له پاسه ورباندې سپاره سئ په لایفونو کې. ښه که مو میندې نه وي، ښځې مو راولئ، داسې در سره ګلپوش کړي، ګلان ور واغوندئ او بیا ورباندې سپاره سئ، د سپرېدا دپاره مسابقې را مخکې کړئ. یا مو خویندې راولئ، یا مو میندې راولئ. کېدای شي دا خبرې به مې ډېرې بدې در باندې ولګېږي. د ما خبرې خو تاسو ته هېڅ وخت کې خوند نه درکوي. د خره ریکارډ مه جوړوئ، د خره د سپرېدا ریکارډ مه جوړوئ. وخت مو اشتار دلته پاس وګورئ، 23 دقیقې مو پاته دي. پاس وګورئ، نیمه دقیقه وخت قسم په الله سې در نه کړم، نیمه دقیقه پاس وخت دې ګوره. دا ریکارډ نه ده. غیرتمند قومه، عزت لرونکې قومه، شهامت لرونکې قومه. دا ریکارډ نه ده چې خره راوله، خره بیا دا بل ته باید دا بعضې
تیزن اخوندان په دې میډیا کې پیدا سوي دي تیزن د ملا په نامه باندې بلا د ملا ور وګرځوي دا پیدا سوی ده دا بعضې د موږ دعوتګرو ته وایي په دې میډیا کې دغه تا ته یو څوک ګل راولي دا مه کوه بې غیرته ملا بې وجدانه ملا شرمېدلې ملا تاسې دا یو دعوتګر له دې میډیا نه په دې نامه باندې لرې کې در پاته به څه شي خو بیا به د مور و د خور عزت په عام محضر کې خرڅېږي دا تم یو درس ورکوم وروسته انشاءالله دا پاته ده لیکن دې خلقو ته زه وایم په دې میډیا کې غیرتمن وګوري بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب بیا توهین کول تاسې د توهین خلق نه یاست خرو د خرو ملګرو تاسې عزتمن خلق یاست خرو د خرو ملګرو تاسې عزت لرونکي خلق یاست په دې میډیا کې خرو او د خرو ملګرو واه 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 ګورې دا د تاسو صفت ده د تاسو صفت ده والله چې سبا اره پیره کوي په هغه نامه دې یادوم دا به نه راته وایي چې وایي قاري صاحب خر د خره ملګری خر ته خوشحالېدونکی چاته خره ته خوشحالېدونکی انسانه دا د ریکارډ نه ده جوړ کړی دا ریکارډ یو څو خوندور نه ده میندې او خویندې مو راولئ په غاړه کې ګلان ور واچوي او بیا ورباندې سپاره سي داسې ریکارډونه جوړ کړي ظالمانو ډمانو د ډمانو ملګرو د ګفټونو والو ناموس خرڅوونکو افغانیت او پښتو خرڅوونکو عزت او دین او اسلام خرڅوونکو خرو او د خرو ملګرو تاسې چې دې ته ګفټینګ کوئ دا ګفټینګ د دې دپاره مه ورته کوئ چې خره راوله ورته ووایه مور دې راوله په مور سورسه ورته ووایه خور دې راوله په خور دې سورسه یا دې لور راوله په لور دې سورسه که بیا دا نه وي ښځه دې راوله په هغه ښځه دې سورسه د دې خلقو په مخ کې ګفټینګ به یو څه ښه درته کېږي دا بېشرفه قوم ته چې څومره بېشرفي ورته رامخکې کوې دا بېشرفه قوم درنه خوشحاله کېږي په دې میډیا کې ځکه دا عزت نه لري ځکه دا ابرو نه لري ځکه دا غیرت نه لري ځکه په میډیا کې نن پښتون قوم دوس قوم ده دله قوم ده عزت خرڅونکی قوم ده په دې میډیا کې ما ګورې یو ورځې مخکې درته ویلي مال زه نور له ننه بعد چې هر عالم درته وایي چې دا کار مه کوه دا ناروا ده دا ښه کار نه ده دا بد کوي جګ کوي چې دا درته وایي نه دا د نن دعوتګر علما باید درته وایي چې نه 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 خر دې راوستلی ده او یو نیم لک خره ورته ناست ول یو نیم لک خره د خرو ملګري عزت خرڅونکي ورته ناست ول تاسې د ما قوم بې عزته کوې د ما تاریخ تر سوال لاندې راولې د ما غیرت و شهامت تر سوال لاندې راولې خر او د خره ملګری بیا به خر او د خر ملګری درته وایم بیا به داسې درته وایم چې د خره شرف در باندې زیات ده هغه میندې او ښځې مو راولئ په دې لایفونو کې در سره کېنوئ ورباندې سپاره سئ ګفټینګ او زمریان به یو څه ښه درته کېږي نه ګفټینګ او زمریان دا به بیا یو څه ډېر درځي خوا مې دې ته نه ده بره چې نن خره ته یو نیم لک کسان ناست ول نن خره ته یو نیم لک خره ناست ول عزت خرڅونکي ناست ول ناموس خرڅونکي ناست ول حیا خرڅونکي ناست ول پښتو خرڅونکي ناست ول شهامت خرڅونکي ناست ول خوا مې په دې نه ده بده خوا مې په دې بده ده چې ښه ریکارډ نه و خوا مې په دې ښه ریکارډ نه و ښه ریکارډ جوړ کړی غیرتمنو پښتنو شهامت لرونکو پښتنو قربان موسم عزت لرونکو پښتنو نه 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 ښځې مو راوباسئ په لایفونو کې در سره کېنوئ ګفټینګ والا وه ښځې ورباندې راوباسئ چې شا مخې داسې درته ښکاره کړي او دوی ورباندې سپاره وي په دې لایف کې خر بېچاره څه کوئ خر خو تاسې دا پښتانه له وخته په دې خره سپاره وه پښتانه که له وخته په خره سواره نه وی دومره خره به نه وو پښتانه که له وخته له خره نه یې بل څه پېژندلی دومره خره به نه وو چې دا یو نیم لک کسان دا خره ورته ناست دا خر خو پښتون په دې خره کارم کول سورېدلم کاروبار هر څه په دې خره کول لیکن دومره ورته وایي چې دا خر ریکارډ نه ده دا له وخته د پښتنو کار هم دا خرطوبي ده همدا خره باندې کار کول روزګار ورباندې کول خرګاډی چلول د خره ریړۍ چلول نه 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 کاشکې سبا دا غیرتمن قوم په دې میډیا کې یو ریکارډ را جوړ کړي دا عزتمن قوم په دې میډیا کې یو ریکارډ را جوړ کړي هغه څه شی چې وایي ښځې یې راویستلې او په ښځو سواره سول په میډیا کې په لایفونو کې یو بل ته پیشنمین څه شی ورته وایي دوستانو پیشنمین ته که پیشنم څه شی ده نومې
دا مسابقه سي یو بل اورباندې پنشمنت دا پنشمنت کې به خندا وکړي ای مولا ای علماو سبا به خندا وکړي چې وایي پلاني مبارز صاحب خپله ښځه راوستې ده له پلاني مبارز صاحب سره ګیم کوي او بیا په دې ګیمونو کې په خپلو ښځو سره سپریږي په دې لایفونو کې په خپلو میندو سره سورېږي په دې لایفونو کې په خپلو خویندو لورانو سره دا ریکارډ جوړ کړی یا ازمریانو ای بهادر قومه ای غیرتمن قومه په دې میډیا کې دغسې یو تاریخ د وسانو د لګانو جوړ کړی عزت خرڅونکو ناموس خرڅونکو دغسې یو ریکارډ را جوړ کړي چې دا خلق بیا سم در باندې وویاړي د تاسې دې په خدای قسم وي دا قوم به بیا په دین غیرت کوي آیا د پښتون قوم عزت نور پاتې ده مو خو ډېر درته وزړل دا قرآن مو آیات درته وویل تلاوت مو کړل درته تدریس مو کړل درته ترجمه مو کړل خو دې قرآن راویښ نه کړلاسته خره راویښ کړلاسته خرو تر سهاره ویښ ورته ناست وسته قرآن راویښ نه کړلاسته رسول الله راویښ نه کړلاسته دین راویښ نه کړلاسته خرو راویښ کړل کاشکې دا خوندې کړی وای چې مور یم په دې څنګونو کې ورته ناست دا ظالمانو دا ګفټینګ چې ورته کوي یا د دوی ملګري یاست دې خرو ته وایم دې عزت خرڅونکو ناموس خرڅونکو حیا خرڅونکو ته وایم د هغه پس قوم ته وایم تاسو خو دومره ورته ووایاست چې پلانی مبارز صاحبه پلانی صاحبه پلانی ټیک ټاکر صاحبه پلانی څه شي ورته وایي شټار صاحبه نن خو دې دا مور راوله یا دې دا ښځه در سره راوله یا دې دا خور در سره راوله د امر بالمعروف د افغانستان امر بالمعروف وزیر صاحب ته دا یو پیغام مې در سره نوټ کړی ور ورسوي دا پیغام مې در سره نوټ کړی ورسوي وزیر صاحب محترمه د یو مسلمان په حیث باندې د یو افغان په حیث باندې یوه هیله درنه کوم امر درته نه کوم بلکې یوه هیله درنه کوم قاری صاحب محترم وبخښئ نو بیا واخله سره ریکارډینګ وشو ډېر وبکه بیا ووایه مشکل نشته ریکارډینګ هم شیر کوي افغانستان د امر بالمعروف وزیر صاحب ته او په دې وزارت کې چې څومره کارکنان دي دې ته د ما یو پیغام دی الله دې لپاره مې دا پیغام وزیر صاحب محترمه د زړه سره د یو افغان په صفت د یو مظلوم افغان چې د خپل عزت دپاره مو غوښې سپو وخوړلې د خپل عزت د ساتنو دپاره مو غوښې کارغانو مرغانو لیوانو وخوړلې لیکن نن څنګه د تا تر غوږ لاندې د ما عزت تر سوال لاندې راځي د افغانانو عزت د پښتنو عزت د مسلمانانو عزت تر سوال لاندې راځي آیا دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اورېدلی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیه آیا دا آیات د قرآن دی وزیر صاحب محترمه او د امر بالمعروف کارکوونکو دا آیات مو نه ده اورېدلی چې رب درته وایي ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة ای وزیر صاحب محترمه ای د وزارت کارکوونکو ای قربان موسم آیا چې کله په دې ډمانو په دنیا کې عذاب راځي او دا د الله وعده ده چې په دې ډمتوبو په ده وسانو د لګانو به په دنیا کې عذاب راځي وزیر صاحب محترمه له دې عذابه به بیا تا ته څوک نجات درکوي ای د دې وزارت کارکوونکو ای مسؤولو چارواکو له دغه عذاب نه چې الله قرآن کې وایي ان الذین یحبون هغه کسان چې محبت لري خوښوي څه شی خوښوي الله وایي دا خوښوي يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا چې خوره کړي نشر کړي بې حیایي په مؤمنانو مسلمانانو کې لهم د دې کسانو دپاره عذاب ده علیم دردناک فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې وزیر صاحب محترمه کارکوونکو مسؤولو چارواکو دغه ډمتوب چې د تا تر غوږ لاندې کېږي دا دوسي چې د تا تر غوږ لاندې کېږي دا بېناموسي چې د تا تر غوږ لاندې کېږي او دا دوسان دا دلګان دا بېناموسان دا عزت خرڅونکي دا پښتو خرڅونکي دا شهامت او تاریخ خرڅونکي ځي او راځي نه درته معلومیږي د زړه سره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه والله مې د قسم یې په ورځ د قیامت به د دې حساب الله ته ورکویه په الله مې د قسم یې د دې حساب به په ورځ د قیامت
د دې مؤمنانو به لاسونه او د تاسو ګریوانونه یې چې تاسو په دې باندې عملي اقدام نه کوئ د دې ډمتوب مخنیوی نه کوئ د دې بې حیایي مخنیوی نه کوئ الله اکبر آیا رب العالمین جل وعلا ته تر ټولو ګناهونو دا بې حیایي زیات ور باندې خفه کېږي که نه ور باندې خفه کېږي تر هرې ګناه الله په دې بې حیایي زیات خفه کېږي که نه خفه کېږي دا دوستان دا دلګان دا عزت خرڅونکي ناموس خرڅونکي افغانیت و پښتو خرڅونکي تاریخ خرڅونکي د تا تر غوږ لاندې شپه ورځ دوسي کوي شپه ورځ بېناموسي کوي او ځي ورځي په سترګو کې حیا پاتې نه سوله شرم یې پاته نه سول لا اله الا الله محمد رسول الله والله العظیم دا شکایت مې رب ته ده والله العظیم که پې خبر یې او ځان دې ناګاره اچولی وي دا شکایت مو رب ته ده که پې خبر یې او ځان دې ناګاره اچولی وي دا شکایت مې رسول الله ته ده که خبر یې او ځان دې ناګاره اچولی دا شکایت مې د رب جل وعلا هغه عظیم محکمې ته ده چې ای رب العالمینه دا عزت خرڅونکي د دې ناموس خرڅونکو مخه خو څوک نه نیسي اله العالمینه نور مو شکایت تاته ده ته په دې عزت خرڅونکو ناموس خرڅونکو هغه عذابونه را نازل کړه چې بیا د ټول عمر دپاره عبرت چې د نورو خلکو دپاره 1.5 لک کسان 2 لکه کسان دوسي و بېناموسي خره ته راټول خره ته ناست وي نوي ریکارډونه دي په خدای قسم نوی ریکارډونه دي د چا د غیرتمند قوم د بهادر قوم تر هر چا ښه مسلمان قوم تر هر چا ښه مسلمان نه والله کې در سره ومنم ای په میډیا کې بهادر قومه ای په میډیا کې شهامت لرونکي تر هر چا ښه مسلمان قومه والله کې در سره ومنم چې مور ته دې دغسې ګلان نه وي ور پر غاړه کړی او ټولې دنیا ته دې راونه ایستله او پر باندې سور نه سولې والله که دې ومنم بهادر قومه داسې دې والله که ومنم ښه دقیقې 9 دقیقې پاته دي نو 9 دقیقې بعد زه خپرونه بندوم ای علماو ای مسلمانانو دا دلته خو دغه د مو خپرونې ته چې راځي دا خو الحمدلله د دین عاشقان دي د قرآن عاشقان دي ډم ته سیناس وي خره ته سیناس وي هغه خره وي ډم ته سیناس وي ډم وي ډم که زه نن تاسې فکر وکړئ دوسانو په دوسي کې موږ مبارزین لرو ای د الله بندګانو موږ نن په دوسي کې مبارزین لرو چې څوک مو عزت را خرابوي چې پورتې کوو چې څوک مو ناموس تر سوال لاندې راولي چې پورتې کوو چې څوک مو حیا او شهامت او تاریخ تر سوال لاندې راولي چې پورتې کوو تر سوال لاندې راولي چې پورتې کوو تر څنګ یې ودرېږو دومره سپک قوم سلو نن موږ په میډیا کې ما مخکې تاسو ته دا یادونه کړې وه چې کوم قوم قرآن راویښ نه کړل ډم راویښ کړل دې قوم نه نور لاس پرې مینځه کوم مسلمان چې خره تر سهاره ځان ته ویښ کېنول دا انسان له دې خره نه حیا لري که نه لري والله العظیم زه خو دې ته حیران پاته یم ای ځوانانو ای مسلمانانو ای غیرت لرونکو د تاسې په الله قسم له دې خره نه حیا درتله که نه درتله دا دنیا به څه درته وي چې دا هغه قوم ده چې وایي موږ ته یې ټول عمر غټې غټې خبرې یو کبر و غروري کول چې موږ دا قوم یو دا قوم یو نن همدغه قوم خره ویښ کېنولی ځان په خدای قسم دی بیخي او عجیبه 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 د خندا ځای ده په خدای قسم خر ته 1.5 لک خره ویښ ناست دا دنیا به څه درته ویل دا دنیا به څه درته ویل چې دا الله اکبر لا اله الا الله ښه قدرمندو دوستانو پرون مې یو ځای یو خبره ولیدله د موږ د خپلو ملګرو په منځ کې د ما هر څه مخامخ دي زه په منافقت ملګرتیا له چا سره نه کوم که مې په نره ملګرتیا کوئ ویې کړئ کنې منافق ملګري دي ما نه دي پکار ځي الله مو مرسته یو مې نه ده پکار یو ملګری دي غیرتمند دی وي دوه ملګري دي وي غیرتمند شهامت لرونکي په دین باندې غیرت کوونکي ملګري په زرو بزدلو بې ایمانو دي بلا وګرځي بعضې کسان را ولاړ سوي دي موږ دا بعضې ملګري یو په دې میډیا کې یو مسلمان ته یو دیني مسائل ښیي یو قرآني مسائل ښیي نو هغه کله کله له دې خپلو ملګرو سره مجلس هم کوي نو دلته دا بعضې را پیدا سوي دي دا ورته وایي چې دا پلانی کار دغسې ده له عقدې نه ډک له حسد نه ډک له کینې نه ډک له بغض نه ډک له عداوت نه ډک ودې الله بنده تا څه کار ده په دې خلقو نرسه د دین خدمت وکړه نرسه د مسلمانانو خدمت وکړه نرسه د اسلام خدمت وکړه
آیا دا آیات دې نه دا اورېدلی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په بر او تقوا کې یو څوک راځي دی او مسلمان لاسنیوي کوي تر څنګ ودرېږي حمایت کوي سپورټ کوي د فساد او د فتنې مخه نیسي او تر ولاړېږي هغه تر سوال لاندې راولي. الله نه درته وایي چې تاسو د نیکي په کار کې د ښېګڼې په کار کې د تقوا په کار کې د یو بل لاسنیوی وکړئ. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د ګناهونو په کارونو کې د یو بل لاسنیوی مه کوئ، د یو بل تر څنګ مه ودرېږئ. د الله خاطر وکړئ، له هغې ورځې ودرېږئ، له هغې ورځې وبېرېږئ چې رب درته وایي لمن الملک اليوم. د چا که نیت صفا وي په دعوت کې الله یې نه ذلیله کوي، د چا چې نیت خراب وي په نیت کې مفسد او فسادګر وي هغه بیا الله په دنیا کې هم خلقو ته ښیي. مه کوئ یو دعوتګر دوه دعوتګره لس دعوتګر علما چې راځي په دې میډیا کې لاسنیوی یې وکړئ، تر څنګ یې ودرېږئ، سپورټ یې کړئ، حمایت یې کړئ د الله د دین دپاره، د مسلمانانو د عزت او د ابرو دپاره، د مسلمانانو د عقیدې د ساتنې دپاره. الله وایي وتعاونوا على البر والتقوى. له دوی سره ودرېږئ، د دوی تر څنګ ودرېږئ، د دوی حمایت وکړئ، د دوی سپورټ وکړئ. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لیکن نن موږ ډېر داسې خلک ګورو چې له حسد نه ډک، له فتنې نه ډک، له کینې نه ډک، له بغض او له عداوت نه ډک. څه کاره یې څه دي کړي دي چې ته نن راځې په یو دعوتګر باندې انتقاد کوې؟ ته څوک یې؟ څه کاره یې څه دي کړي دي؟ دا له ما سره چې کوم ملګري دي د ما حمایت یې کړی ده، د ما سپورټ یې کړی ده، د دې مؤمنانو په برکت له الله نه وروسته 40 میلیونو مسلمانانو ته موږ د الله قرآن رسولی ده، د الله کتاب مو رسولی ده. ته چې نن راځې په دې منافقت سره په رسالت سره په دعوتګرو باندې انتقاد کوي په میډیا کې، څه دې کړي دي؟ آیا یو دعوتګر ته د یوې میاشتې مصرف ورکړی ده چې ای دعوتګره ته دعوت کوه زه دې تر څنګ ولاړ یم؟ کړي دي ده؟ دا غیرت خو در پکې نسته، دا ایمان او شهامت خو در پکې نسته. بیا راځې بیا د هغه دعوتګر مخه نیسې چې هغه مسلمانانو ته خیر رسیږي. بیا که مسلمان یو ګل ورته راولي، یو زړه ورته راولي، یو ګفټ ورته راولي، دا کوینس ته که څه بلا ده دا ورته راولي، د تا په دا شاته بستره باندې در د اور در پکې بل سوی اخیستلی سوی ده چې دا ولې داسې کوي، دا ولې داسې کوي، دا ولې داسې کوي. په تا کې که دومره ایمان او غیرت وي چې ته په دعوتګرو انتقاد کوې، راسه زه مې هر څه بند کړم، بل دعوتګر به هر څه بند کړي، ورکه د دې میاشتې په زرګونو مصارف چې راځي ورکه ده. دومره ایمان او غیرت در پکې شته، دومره شهامت در پکې شته. کوم عالم او دعوتګر ته دې له کوره په خور غلی ده چې دعوتګر صاحب دا واخله، نور به دې هر څه مسؤلیت زه پر غاړه باندې واخلم. مه کوئ داسې، مه کوئ داسې. ګورې د ما ملګرتیا له ټولو سره د الله دپاره ده. د چا دپاره ده بابا عبدالرحمن صاحب؟ د الله دپاره ده، د بل نه مې د کوم مطلب دپاره ده، نه ولاکه د چا پروا لرم، نه ولاکه د چا په قصه کې یم. خو لیکن مه کوئ، دا د رسول الله امت مظلوم ده. نن د رسول الله امت مظلوم ده. نن پرېږدئ چې یو عالم راسي د میډیا کې د مسلمانانو یوه مسئله ورته جواب کړي. نن سیکولران د سیکولري خدمت په پوره معنا باندې کوي، نن ملحدین د الحاد خدمت په پوره معنا باندې کوي، نن نشنلیان د نشنلیزم خدمت په پوره معنا باندې کوي، نن لیبرالیان وغیره وغیره د کلیسا مزدوران خدمت په پوره معنا باندې کوي. نن ته څنګه راځې؟ څنګه له ربه نه شرمېږې؟ څنګه له پیغمبر نه شرمېږې؟ یو دعوتګر راځي انتقاد ورباندې کوي، ولې؟ بیا راولاړېږي په وړک کې خوله باندې راولاړېږي، ورته وایې چې پلانې ته یو ګل راویستلی کېږي دا حرام ده. څوک وایي؟ په دې خوله د رب ګونګی کړه. تا ته تر اوسه د دې معلومات نشته چې حرام قطعي دلیل ته ضرورت لري، قطعي الثبوت، قطعي دلالات داسې دلیل ته ضرورت لري. لکه زنا چې په هر ځای کې حرامه ده، قرآن وایي حرام ده. ته څنګه راځې په خپله ناولې خوله باندې په داسې څه باندې فتوا ورکوي چې د ټول عالم اسلام علما وایي چې د کوم کار چې د نیکي کار وي وتعاونوا على البر والتقوا کې راځي، هیڅ حرج و مشکل پکې نشته. د عالم اسلام علما په دې باندې فتوا ورکوي. ته راځي د عناد په وجه، د ضد په وجه، د زنده‌باد او د مرده‌باد په وجه باندې راځي د عامو خلقو لږ حیا وکړي. هغه به څه درته وایي چې تر پرونه پورې د ماته قال الله وقال رسول ویل او نن په خپل منځ کې ورسره لاس و ګرېوان یاسته. ټول ورته وایم ګوریا د ځان دپاره د الله رضا خوښوم، د تاسې دپاره یم خوښوم. ملګرتیا به داسې نه کوو چې د 2 ورځو ملګرتیا وي، د آخرت ملګرتیا مو له یاده وتلې. ځان ته د رب رضا غواړم، ټولو مؤمنانو ته د رب رضا غواړم.
ځان ته له جهنم نه نجات غواړم په الله قسم ټولو مؤمنانو ته نجات غواړم ما کوئ داسې نعرہ تکبیر الله اکبر الله اکبر